په تیرو 48 ساعتونو کې د اسلامي امارت پر ځواکونو خطرناک بریدونه او پکې ګڼه مرګ ژوبله. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د مقاومت ډله خبر ورکوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې یې په تیرو 48 غړیو کې د اسلامي امارت لسګونه سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. یا د ډلې پر خپل ایکس لیکلي چې د دوی جنګیالیو دغه بریدونه په کابل، تخار، بغلان، فراه او بادغیس کې د اسلامي امارت پر ځواکونو کړي دي. دغه ډله یادونه کوي چې جنګیالیو یې د کاپیسا په کوهستان ولسوالۍ کې د اسلامي امارت پر یو مرکز برید کړی چې په پایله کې یې د اسلامي امارت 2 سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. همدا ډول یادې ډلې په کندوز کې هم د اسلامي امارت پر سرتیرو 2 بریدونه کړي دي. د دوی پر خبره لومړی برید یې په کندوز ښار کې د اسلامي امارت د ځواکونو پر ګزمې کړی چې د اسلامي امارت 2 سرتیري پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. او دویم برید یې تیره شپه د دغه ولایت په 9مه امنیتي حوزه کې کړی چې د اسلامي امارت 3 سرتیري پکې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د مقاومت ډلې پر ایکس په خپرو شوو معلوماتو کې راغلي چې د یادې ډلې جنګیالیو د پلازمینې کابل په بیلابیلو سیمو کې هم د اسلامي امارت پر سرتیرو 3 بیلابیل بریدونه کړي. دوی ډیروي یو برید چې د کابل په میربچه کوټ کې د اسلامي امارت په گاډي شوی پکې د اسلامي امارت 2 سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. د دوی په وینا په بل برید کې چې تیره شپه ناوخته د کابل ښار په 12مه حوزه کې د اسلامي امارت پر گاډي شوی پکې سپاره د اسلامي امارت ټول 15 سرتیري وژل شوي او ګاډه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. دغه ډلې یادونه کړې چې د کابل ښار په 4مه امنیتي حوزه کې د 3م برید په ترڅ کې د اسلامي امارت 3 سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د مقاومت ډلې د خبر له مخې په دغو ټولو بریدونو کې د دوی جنګیالیو او ولسي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. د مقاومت ډلې د دغه خبر په اړه اسلامي امارت تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. یاد دې وي چې ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې د مقاومت او خپلواکۍ ډلې تورنې کړي دي چې په خپل بریدونو کې یې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې، خو مقاومت ډلې دغه بریدونه په کلکه رد کړي دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.